د افغانستان هیواد د پوستي خدمتونو په مسله کې تقریبا څه د پاسه 1.5 سل کاله مخینه لري، تاریخي مخینه لري. څو وخت نه چې منظم پوستي خدمات شروع شوي دي، افغانستان د دنیا سره سیال و او په دې ډګر کې افغانستان کافي پیشرفت لره. د 13-15 کلونو را په دې خوا چې په افغانستان کې مشکلات پیدا شوي دي، واقعا چې په مختلفو ډګرونو کې مونږه شاتګ کړی او مونږ ته او تاسو ته زمینه داسې برابره نه وه چې وکولی شو د خپل دغه فعالیتونو ته پیشرفت ورکو او د نړۍ سره سیال او په معاصره ټکنالوژۍ باندې سمبال شو. بیا هم د شکر ځای دی د څه وخت نه چې د افغانستان اسلامي امارت دویم ځل د اقتدار واګې په لاس کې اخیستي، هڅه او هان د دا دی چې خپلو هیوادوالو ته په ټولو میادینو د زندګۍ کې او په ټولو مجالاتو د زندګۍ کې سهولتونه ورکړي او کوشش یې په دې باندې دی چې د هیواد په مختلفو سکتورونو کې پیشرفت او ترقي وکړي او هغې ته انکشاف ورکړي. یو هم د هغو سکتورونو نه د مخابراتو سکتور دی چې موږ خپل وس او توان په کار اچولی، د خپلو همکارانو او د خپلو کارمندانو په تعاون باندې کوشش کوو چې هیوادوالو ته معیاري خدمات عرض کړو. طبیعي ده په دې بخش کې مشکلات شته، موږ مشکلات درکوو، البته د مشکلاتو حل دا آنی نه دی، دا زمانګیر دی. که څه هم مشکلات آنی راځي، تکلیف او مصیبت اکثریت هغه په کم وخت کې راځي، لیکن د هغې مخنیوی دا وخت غواړي. په مخابراتي سکتور کې چې پوستي خدمات هم د دې سکتور یوه برخه ده، چونکې نن دغه جلسه د دې په بنیاد باندې دایره ده، لہذا زه زیات ترکیز په مخابراتي سکتور په دغه بل بخش د ټکنالوژي او د مخابراتي خدماتو په وړاندې کولو باندې نه کوم. لیکن هیوادوالو ته یوه خبره کول غواړم، محترم ورونو، مخابراتي سکتور په عموم کې په دغه د فتح نفس ډېرې لاسته راوړنې لري، خو زه یوه خبره کوم او هغه ده چې په دې سکتور باندې لله الحمد د سرمایه ګزارو او هغه چا چې په دې سکتور کې سرمایه ګزاري کړې ده اعتماد دی. د رمضان المبارک په 6 خواوشا تاریخ باندې منګه دلته د فریکانسي د مزایدې یوه داوطلبي وکړه. په دغه سکتور کې تقریبا 98 میلیونه ډالر سرمایه ګزاري وشو. نو په 98 میلیونه ډالر سرمایه ګزاري کېدل په دې سکتور کې یوازې د فریکانسي په بخش کې دا د دې نشان او نښه او علامه ده چې د مشترکینو دلته د سرمایه ګزارو په دې سکتور باندې اعتماد شته. دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ ځای دی چې مخابراتي سکتور هغه تنزیل شوی نه دی او ترقی چې هر څومره شوې ده هغه ممکن چې کافي نه وي، خو لیکن یوه لاسته راوړنه ده. اوس چې موږ د پوسټ په بخش کې په هیواد کې مختلف شرکتونه لرو، تقریبا چې اوس منګه 3 شرکتونو ته جواز ورکو په دې بخش کې، نو زمنګ تعداد 1500 شرکتونو ته رسیږي چې د پوسټ په بخش کې هغوی فعالیت کوي او جواز لري. دغه د جواز پروسه ممکن زمنګ د هغه ورونو دپاره چې هغوی په دې بخش کې سرمایه ګزاري کوي هغه د قناعت وړ نه وي. البته زمنګ دغه پروسې
ډیر نه چټک کېدل یا د دې پروسې کندي هغه په احتیاط باندې بنا ده. مخکې په مخابراتي سکتور کې چې سړی ګوري الته تقریبا مسمنګه 15 لوی شبکې او شرکتونه لرو چې هغوی سرمایه گذاري کړي. کاش کې په هغه وخت سره تحلیل شوی وي د افغانستان د نفوس او د جغرافیه په اساس باندې باید دومره ډېر شرکتونو ته اجازه نه ورکړل شوی. ځکه دا اوس باعث تدې دي چې د هغوی مصارف زیات دي، لہذا نشو کولای چې په منګ او تاسو ارزان خدمات خپل وطنوالو ته او خپل هیوادوالو ته وړاندې کړو. هغه بخش کې نور مشکلات هم شته چې هغه په نور دنیا کې نشته او د افغانستان محیط سره لاس ګریوان دی. مخکې ما په دې باندې بحث کړی او دې ته ځکه اشاره کول غواړم چې زمونږ اکثره هیوادوال هغه شکایت د دې نه کوي چې دلته خدماتو قیمت چې کوم دی هغه زیات دی. نو ما مخکې دا خبره کړې چې زمونږ اکثریت مطلق سایډونه چې څومره دي هغه په د جنریټر په واسطه باندې او یا د سولر په واسطه باندې برېښنا هغې ته تولیدېږي. په داسې حال کې چې په نوره دنیا کې اکثریت سایډونه چې وي هغه د آبي برېښنا په بنیاد باندې هغه روشن پاتې کېږي او هغوی ته انرژي د هغه طرف نه مهیا کېږي. او په دې دواړو کې ډېر لوی تفاوت دی چې کومه برېښنا هغه آبي ده د هغې قیمت طبیعي طور سره ډېر نازل دی او د جنریټر او یا د سولر په بنیاد باندې چې کومه برېښنا تولید شي د هغې قیمتونه جګ راځي. لویه مسله خدا ده. مثلا په افغانستان کې که موږ او تاسو واخلو د یو یونټ قیمت که موږ آبي برېښنا ته لاړ شو په اوس وخت کې او د کابل په دغه ساحه کې وګورو چې په یو یونټ باندې رهایشي او دغه څومره دی دا مصرف څومره دی یا تجارتي او د بزنس مسله هغې کې وګورو چې په هغې کې په څو باندې دی او بې ته موږ دې ته وګورو چې موږ هغه برېښنا چې هغه د جنریټر په واسطه تولید کو او خلکو ته ورکوو رهایشي قیمت یې څو دی د یو یونټ. تقریبا ممکن چې د یو یونټ د جنریټر د برېښنا چې په تیلو تولیدېږي د هغې 15 افغانۍ 10 نه تر 15 افغانۍ پورې مصرف راشي. کومه برېښنا چې د اوبو ده او هغه فعلا د پاره آبي برېښنا ده په هغې باندې چې کم مصارف راځي زیات نه زیات تر 10 روپو پورې به راشي. دغه تفاوت په افغانستان کې دغه مصارف چې څومره زیاتېږي براه راست اثر کوي په نرخونو او په د خدماتو په قیمت باندې اثر کوي. په افغانستان په دغه محیط کې طبیعي طور سره دلته چې کوم سایډونه دي هغه سایډونه هر یو سایډ به محافظین لري. اگر که اوس الحمدلله امنیتي حالات ښه شوي دي او مخابراتي کمپنۍ او شرکتونه په قرار لګی دي چې کوشش وکړي خپل دغه بخش کې چې کوم خلک استخدام شوي دي هغه راکم کړي. نو زمونږ چې په ډېر سرعت سره په دې طرف نه ځو چې زیات جوازونه ورکو خصوصا په پوستي بخش کې هغه هم دغه دا چې خپل مارکیټ تحلیل نکو او ډېر خدمت دغه ورکو جوازونه ورکو ممکن په ځای د دې چې زمونږ خلکو ته سهولت راشي او با کیفیته خدمات عرضه شي نو هم براته د بازار کنټرول مشکل شي هم به د کیفیت اندازه براته د کیفیت تضمین هم راته مشکلات پیدا کړي. لہذا که کم کمزوري راغلی په دې بخش کې هغه هم په دې بنیاد باندې وي. دا یو بل اعتماد دی لکه مخکې مې چې درته وویلې چې پخوا تقریبا 98 میلیونه ډالر هغه سرمایه گذاري وشوله په دغه یو دغه کې په دې نږدې وختونو کې. اوس دغه 3 شرکتونو چې کم زمنګ برابر دی په دې 3 شرکتونو چې کومه سرمایه گذاري کوي دلته څه د پاسه 80 میلیونه افغانۍ دي چې په دې کې به بعضې هیوادوالو ته د کار زمینه هم مساعده شي او موږ به مسؤلانه شکل وکولی شو چې مارکیټ د پوسته او پوستي خدماتو دپاره یو 3 مسؤول شرکتونه
معیاري شرکتونه وړاندې کړو. نو زمونږ کوشش داسې دی چې زمونږ د خپل مارکیټ د تقاضا نه زیات جوازونه باید صادر نه کړو. په هغې کې مشکلات پیدا کېږي، په ځای د دې چې رقابت او آزاد رقابت منځته راشي، سالم رقابت منځته راشي، هغې کې بیا نور مشکلات او سازشونه پیدا کېږي، خدمات معیاري نشي، هغه شرکتونو وړتیا هغه هم پوره ارزیابي نشي. لہذا که کومه کمزوري په دغه مسله کې راغلی چې ډېر وخت بعضې وخت کې د جواز صدور واخلي، نو د هغې به نفس د احتیاط په بنیاد باندې به وي، بل څه به په دې کې انشاءالله دخیل نه وي. نو اوس چې موږ نن کوم دغه جلسه ده، دغه جلسه هم په دې بنیاد باندې وه چې نن دغه 3 شرکتونو ته موږ د ډېر زیات دغه نه دقت نه او د ډېرې ارزیابۍ او د قوي ټیم چې په هغه باندې کار کړی دی، دې نتیجې ته ورسېدو چې 3 شرکتونو ته موږ جواز ورکړو. په دې بخش کې موږ اوس فعلا په حکومتي بخش کې په حکومتي دغه کې کنټرول لاندې نه د افغان پوسټ په نامه باندې یو پیاوړی شرکت لرو چې هغه هم ښه خدمات عرضه کوي. په دې د پوسټي بخش کې کافي خدمات عرضه کوي او الحمدلله دا موږ ته د ویاړ ځای دی چې که هغه ولسوالۍ د هغه عواید کم هم دي، خو بیا هم هلته د پوسټ مدیریتونه موجود دي او پوسټي خدمات هلته ځي، سره د دې نه چې عواید کم دي. لہذا د دوی نه مو بیا هم دغه غوښتنه ده د ټولو شرکتونو نه چې دلته په افغانستان کې باید موږ او تاسو معیاري خدمات عرضه کړو. دویمه غوښتنه مو دا ده چې مسؤلانه حرکت وکړو. که مسؤلانه حرکت ونه کړو، خدای نخواسته او دغه پوسټ دغه بخش د افغانستان د بدنامۍ سبب ګرځي، د افغانستان د حیثیت او د وقار د مجروح کېدو سبب ګرځي، ممکن چې د هغو شرکتونو په مقابل کې بیا سخت برخورد وشي. او مقصد مې دلته دا دی چې دوی کوم پوسټي خدمات انجاموي باید هغه معیاري وي، هغه د جهاني اصولو دغه مطابق وي، په عین حال کې هغه د هر قسمه مخدراتو د قاچاق نه بری او مسئول وي. که خدای نخواسته چیرته دې بخش کې چې دغه د مخدراتو قاچاق دی کم شرکت بې احتیاطي وکړي، زه منم چې په دې کې به په خپله شرکتونه شریک نه وي، خو لیکن دغه مافیا دومره بدبخته مافیا ده چې هغه د انسان د زندګۍ سره لوبې کوي او د دې همیشه دپاره کوشش دا وي چې انسانان په یو ناورین باندې اخته کړي او د معاشرې یو قسم قدرونه او نیکان خلک او باعزته خلک هغه د معاشرې په سر باندې بوج کی، مشکلات پیدا کی. هغه ټول انسانیت ته تکلیف دی، نه دا چې یوازې مسلمانانو ته تکلیف دی بلکې ټول انسانیت ته تکلیف دی. د افغانستان اسلامي امارت پالیسي د مخدراتو په باب باندې ډیره روښانه ده. مخدره مواد چې څومره دي په افغانستان کې تاسو ولیدل چې موږ هر قسمه ستونزه برداشت کړه، بې د دې نه چې موږ چاته لاس وغځو د هغوی نه بدیل معیشت کې کومک وغواړو، لیکن هغه خپله ژمنه اسلامي انساني او د هېواد د اتباعو او د ځوانانو په د آینده د خرابۍ د مخنیوي په بنیاد باندې مو هڅه کوشش دا دی چې هر قسمه مخدراتو تولید، کشت، قاچاق هغه په دې هېواد کې د هغې مخه ونیسو. لہذا پوسټي شرکتونه هغه باید دې خبرې ته ډېر زیات ژمن پاتې شي چې خپل خدمات یې هغه معیاري وي او د دغه مسایلو نه پاک وي.